د افغانستان جلغوزي چې پخوا د ګاونډي هیواد پاکستان څخه نور هیوادونو ته صادرېدل د تجارانو پر کاروبار منفي سیوری غوړولی و. په همدې موخه د لویې پکتیا لپاره د ولسمشر په هدایت د GIF یا جغرافیايي نښانو په نامه یو سیستم جوړ شوی چې له دې لارې به د افغانستان جلغوزي د هیواد د سیمې په نامه رجسټر او نور هیوادونو ته به لیږل کیږي. جیوګرافیک انډیکیشن هدف دا ده چې ټول هغه نباتات خصوصا د هر ولایت په سطح باندې مهم اقلام چې دي لکه په کندهار کې چې انار دي، په لویه پکتیا کې چې جلغوزي او چهارمغز دي څمنګه دا د محل او د منطقې په نامه باندې ثبت او راجستر شي. همدلته موږ پروسس کوو، بسته‌بندي دلته وسي او د دې ځای نه بیا بیرته د افغانستان په نامه باندې اروپایي او اسیایي هیوادونو ته صادر شي. د خوست، پکتيا او پکتيکا تجارانو وایي چې پخوا به جلغوزي پاکستان ته لیږل او قصدن به دغه هیواد د افغانستان تجارانو ته تاوان ورکوو، د دوی جلغوزي ته به ارزښت نه ورکوو. خو اوس برعکس د دوی جلغوزي ځانګړی بازار لري او په ټوله نړۍ کې به په لوړ قیمت او د افغانستان پر نوم پلورل کیږي. په دې باندې خوشاله یو چې موږ الحمدلله په دغه د ما په دور باندې د موږ په عمر باندې نه چا ځنغوزي دومره پلورلی سوی، نه چا ځنغوزي دومره تجارت کولی سوی لکه په اوس وخت کې چې اوس خدای پاک پر باندې رڼایي راوسته او دولت خدای پاک راکړو. اوس کولی شو چې مقصد د دې لارې چې مقصد د هیوادو ته نورو هیوادو ته صادر کړو د ځنغوزي. مخکې به موږ دغسې نغوړځي پانو په ازاد مډۍ کې به خرڅول. هغه سوداګر چې موږ به دوی نغوړځي خرڅوله، موږ به میاشتې په میاشتې درې میاشتې دوی ته د پیسو د ورکولو برا کې انتظارونه کړل. پاکستان ته هم به وړ نو کله به یوه پاټک نه پیسې نه کړي، کله به په بل پاټک نه پیسې نه کړي. په ازاد منډۍ کې به چې یو خپل پیسې به موږ ته وډېرو کوله، دوی به په خوتا دایمي مول ډېر هغه و بې تاثیره و. د افغانستان د جلغوزي تجارانو مرستیال نورګل وایي چې تیر کال 1450 ټنه جلغوزي له افغانستان چین ته صادر کړل. نوموړی له ولسمشر او اړوند مسوولینو خوښ دی چې د جلغوزي لپاره یې له نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستل. نن ورځ الحمدلله هغه ورځ ده چې موږ جلغوزي تیر کال 1450 ټنه جلغوزي موږ چین ته موږ دغه سوداګر چې دي سوداګر د خو سوداګر موږ چین ته جلغوزي په رسمي توګه په خپل افغانستان په نوم د افغانستان په ټاپه موږ چین ته صادر کړي دي. موږ ډېره د خوشحالۍ اظهار کوو الحمدلله چې نن ورځ بیا موږ په دې ناست یو. مخکې به چې کله کېناستو موږ غوښتنه دا وه چې موږ ته چین ته جلغوزي نه موافقه لاسلیک کړي. نن ورځ هغه لاسلیک هغه څه کارونه خلاص شوي دي، هر څه خلاص شوي دي. موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر خوښ یو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 23,000 مټریکه ټنه جلغوزي په کال کې تولیدېږي چې له جملې شاوخوا 80 سلنه جلغوزي د لویې پکتیا له غرونو ترلاسه کیږي. شیرین درمان، ملما راډیو، خوست.